سویلي زون کې پروت هلمند ولایت چې د هیواد د مساحت لسمه برخه پوره کوي د خپل پراخو کرنیزو ځمکو په لرلو سره یو لوی شمېر ولسي وګړي په کرنه بوخت دي. سره له دې چې دغه ولایت کې سږ کال د غنمو لاسته راغلي تازه حاصلات مارکېټ ته رارسېدلي دي، خو خلک یې د کمښت او کمسارې ګرانو بیو څخه شکایت لري. علي خوانین او سورګل د لښکرګاه ښار د غنمو په مرکزي منډوي کې هغه 2 تنه کارګر دي چې د کاري ورځې عاید یې له 80 څخه تر 150 افغانیو پورې دی. دوی وایي په دغه کم ورځني عاید نشي کولی چې په دومره لوړه بیه غنم وپېري. یاد کارګر هلمند کې د غنمو د لوړو بیو لوی لامل هغه تجاران په ګوته کوي چې له دې ولایت څخه پرته له اړتیا د زیاتې ګټې وټې په پار نور ولایتونو ته په پراخه کچه غنم صادروي. نشم کولی ملګري رس ورته کوم چې زما د ورځې ډوډۍ نه دي خوړلی. ما د ورځې ډوډۍ په راجارګان کې زه نه شم خوړلی. زه د شپې یوه شپه بله شپه دا مې ډوډۍ دي چې غنمو دې ته ورسېده چې په 1500 روپۍ یو من شو، نو بل څه به شي. د مسؤلینو څخه مو دغه غوښتنه ده چې دا غنم بند کړي چې کوم ولایتو ته روان دي، کندهار ته روان دي، کندهار ته خلک وایي چې په قاچاقي لاره باندې پاکستان وغځه ګوته وړي. نو د مسؤلینو څخه مو دغه هیله ده چې غنم دې بند کړي او د هلمند هغه ولایتونه چې په نظر کې ونیسي چې هغه بیا مځکې نه لري او غنم نه لري، چې هغو ته بیا چې په هغه دوی چې بسېږي هغونه غنم ورواستوي، وړو غنم دې ورواستوي. بل خوا بیا د هلمند د زراعت ریاست مسؤلین دغه ولایت کې د غنمو د کمښت او ګرانو بیو لوی لاملونه وچکالي، د مضرو حشراتو ډېرښت، د سطحي او ځمکې لاندې اوبو کمښت یادوي. د هلمند د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر محمد اسلم بشردوست له سکون راډیو سره د خبرو پر مهال ویل دغه ولایت کې د زیاتو ژورو څاګانو د کیندنې له وجې ځمکې لاندې اوبه تر پخوا کښته سوي چې له دې امله هم د هلمند ډېرې دښتي ځمکې سږ کال د غنمو د فصل پر وخت د اوبو د لټوالي په سبب شاړې پاتې سوي دي. هغه کروندې چې په باوړیو اوبه کېدلې هغه اوس کمې اوبېږي، دې هم یو علت ده. درېیم علت یې دا ده چې زموږ په زراعت کې یو اساس د یو چې کله باران کال وي نو حشرات مضره حشرات په دښتو کې خپل خواړه پوره کوي. معنا په دښتو کې شنه واښه یا شینګیايي ټول حشرات هلته مصروفوي، او کله چې وچکالي حشرات ټول راټیټېږي دغه کښتونه چې دي د کوم چې بزګرانو کرلي دي دې نه خپله تغذیه کوي. متاسفانه سږ هم همداسې و. د ځینو ادعاو له مخې په تېرو کلونو کې د هلمند لاسته راغلي غنم ګاونډیو هیوادونو ته په قاچاقي ډول وړل کېدل، خو اوس یې د مخنیوي په پار د هلمند امنیه قومندانۍ ویاند احمد جان خالد وایي د مالیې وزارت سره په تفاهم او د کورنیو چارو وزارت له طریقه یې دغه قاچاقي بهیر په یو مخیز ډول درولی دی، او د دې ترڅنګ د ګمرکاتو امنیتي کسانو ته دنده سپارل سوې تر څو نورو هیوادونو ته د قاچاقي غنمو مخه ونیسي. د مالیې وزارت ته هدایت ورکول شوی چې بیا د مالیې د وزارت څخه ټولو ګمرکاتو ته اعلامیې استول شوي دي چې ټولو ګاونډیو هیوادو ته د غنمو لیږد مطلقاً منع دی. که چا کوم دغسې کار وکړي چې په قاچاقي توګه واړول یا ټینګ سو بیا خپل حدود او مجازات لري، انشاءالله هغه به ورسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې مخکې د مالیې وزارت خبرداری ورکړی و چې یو شمېر سوداګرو د غنم د حاصلاتو په وخت کې غنم احتکار کړي و او د افغانستان څخه بهر ایستلی دي. خو اوس ډېری عام باورونه دا دي چې ښایي دې چارې هم هلمند کې د غنمو پر کمښت برسېره د غنمو بیې لوړې کړې وي. عبدالباعث وحیدي، سکون راډیو.